بل ورځ یو ډاکټر صاحب سره ناستم سکن سپیشلیست سره ما ته ساده که زه تا لکه مثال په لور باندې وتراشم که نه نو بیا هم ته نه سپینېږي که نه نو دوا د کم ځای نه راځي سپیکر هم کم ځای کې دی جی دا لږ خولې نه ویم سولر نه که څنګه چل دی سولر سسٹم دی نه یار خیر زبردست جی کتونکو دا ټیم را سره صادق تورو صاحب ولال دی ماشاءالله چرته چې به هم داسې ګیدرینګ څه پروګرام به صادق تورو صاحب به هغې له رالی ماشاءالله هغه به یې دوباله کو مطلب یو په دوه به هغې له ښکلا ورکړه ده صادق تورو صاحب نن ازینو شاپ کې ولال دی راغلی دی خپل حاضري یقیني کړې ده خو لږ د خفګان په موډ خو به هر حال په ده چې کوم مسله شروع ده الله دې دغه ورته اسانه کړي صادق تورو صاحب ویلکم ډېره مننه کوم لاله الله دې ښه ساته مهرباني یار چې ته څنګه دینو شاپ ته راغلي څه به وایې یا نو دینا شاپ کې خو ماشاءالله دی نوې چینجینګ راوستې دی دینا فیبریک چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر ښه ویرایټۍ راوړي دي نو ادینا چې څنګه پرفیوم خلکو خوښو نو امید ساتم چې مستقبل کې به دغه شان فیبریک هم خلک خوښوي زه خو وایم چې لږ ګپ بم پکې لګو صادق صاحب ماین کوئ به نه خو تا خو لکه قسمه کاسمیټک د هغې چې کوم د کمرشل یې تاسو کړي دي ماشاءالله نو زه وایم که دوی ته مونږ دا چیلنج ورکړو چې یاره دا صادق تورو سپین کو دی کاسمیټک نو بیا به دا مخ په وړاندې هر سړی دی نو یاره دا خو ناممکنه غوندې ده ځکه چې بله ورځ یو ډاکټر صاحب سره ناستم سکن سپیشلیست سره ما ته ساده که زه تا لکه مثال په لور باندې وتراشم که نه نو بیا هم ته نه سپینېږي که نه نو یو یې غازلي تورو نو لکه دا چیلنج دوی نشي دا کولی نه مړه دا مشکل ده او که بیا هم څوک وایي نو زه ورته تیار یم لکه مطلب د صادق تورو به دا دی که زما په ترو یلی نه میالی په دې وجه که ما تاسو به ما ته ګورئ چې یاره کم از کم دا خو یار دی ملګری دی ده به استعمال کړي نو زه خو چې کوم دی ابایي غازلي نه داسې چل نه دی زه کله فخر کوم په دې تور رنګ یاره چې تور خو د قرآن ټکې دی پوه شوې او تور به د توره شپه کې یار کې سپینو په سپین میدان کې ډېر پرېښودي دي نه زبردست ماشاءالله اسرارآزاد بھائی ماشاءالله تم راغلی دلته څنګه واده ماده پروګرام دی که څنګه کپړو خوا تاویږ راته یاره لاله دا خو راغلي مردان ته د دینا پرفیوم او د هغوی کوم فیبریکس ته د هغې ابتدا ده او سید بادشاه چې کوم دی ماشاءالله یو پښتون دی یو برانډ دی او په ډېر پاکستان کې او په بهر ملکونو کې هم د دې دینا سټورونه شته دی نو مردان کې هم یو بل سټور کولاو کې ابتدا د هغې راغلي او ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام وشو ماشاءالله څه به وایې کتونکو ته جي بس کتونکو دغه و چې پښتانه چې کوم دی سپورټ کوي د پښتنو کوم دی چې کوم برانډ دی کو هغه د هوټلي دي کو هغه کپړې کو هغه عطري کو هر قسمه شیزونه نو پښتانه سپورټ کوي او ګیله دارنګ مینه ورکوي او چې کوم خریداري کوي په کار چې تاسو د هغوی نه وکړئ نو دې سبا زموږ علاقه زموږ معاشره زموږ صوبه چې کوم دی زموږ ملک چې کوم دی هغه ترقي کوي مننه جي دا وګوره دا ګلونه ګوډاګي چې کوم دي زما خواله راله السلام علیکم وعلیکم السلام دا واز د کم ځای نه راځي سپیکر هم کم ځای کې دی جي دا لږ خولې نه ویم سولر نه که څنګه چل دی سولر سسٹم دی نه یار ها دا راته وایي ستاسو دا بیټرۍ نه کم ځای کې لګېدلي یا نو خېټه کې خو ظالمه خوراک پروت دی اورې مونږه بیټري سره چلو ها بیټرۍ سره سولر سسٹم دی لکه او جی ها نو دا راته وایي د څه ټیم پورې ګرځئ او د څه ټیم پورې بیا ویده کېږئ مونږه 2 घंटे चार्ज کیږو اور 4 घंटे کار کوو 4 घंटे کار کوي نو دا لکه تاسو د ادینا کاسمیټکس اینڈ فیبریک چې به دغه رنګ ټوله ورځ ګرځئ تاسو او جی ها هلکه دا راته ووایه ستاسو څومره بیک اپ څومره بیټري ده خیره زما او زه 3 घंटे چارج کوم او 6 घंटे کار کوم ها او دا راته وایه خوراک مراکې که نه صرف په دغه چارج ګرځي چارجر به ګرځو ها او څه ډانس مانس درځي او که نه صرف به ګرځي راځي ولې نه راځي تاسو لږ ډانس وکړئ چې موږ خو وینو که نه ده او خیر زبردست بل ډېره مننه یا تھینک یو